سلامونه نه کېږي احترامات ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوندور وي. ملګرو دا اوس مې چې فیسبوک خلاص کو نو د مشر منظور احمد پښتون دی نیولو خبر پکې راغلی و چې هغه شپه تقریبا د شپږو ملګرو په شمول منظور احمد پښتین نیولی شوی دی. خو سمه خبره نه دی، پېښور پولیس کوي او نه یې د ډی آی خان پولیس کوي که نه، یو داسې صفا خبره نه کوي. خبره دا ده ملګرو وایي دا انقلاب دی، دې کې سل رنګه خبرې راځي، یو به شهید بل به زخمی بل نه به وینې راځي، خو یو شعر بیا دا هم دی چې د بغاوت په آخري رکات یم په مزمت ستړی یم. نو ټولو پښتنو ته دا خبر ورکوم چې مونږ به د مشرانو امر ته په انتظار وو، ځکه په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېر مشران دي، ډېر پوهان دي، ښه خلک دی، هوښیار خلک دی، د هغه په هر شي باندې پوهېږي. خو که هغو هر امر وکړ مونږ هر قسم عمل ته تیار یو، د دوی صرف امر لګېږي. لاره ده د خپلو پښتنو د حقوق مبارزه ده. نو په دې کې خامخا دا خبرې راځي، تاسې به هیڅکله حوصله نه هار کوئ تر څو مشران کوم لایې عمل کوي، محسن داوړ شو، علي وزیر شو، عبدالله ننګیال شو، یا نور د پی ټی ایم چې کوم مشران دي، دا چې هر قسم خبر مونږ ته راکوي باید مونږ او تاسې تیار او تابعدار واوسو. بیا چې هر رقم عمل وي انشاءالله ورحمان چې وړکي به په شا نه ځي، انشاءالله ورحمان زه به د بحرین نه ټیکټ کټ کوم، تاسو چې په هر هیواد هر وطن کې بیا به راځئ. خو د دغه ریاست نه د بنګال هغه 93,000 پتلونونه که نه 93,000 چې چرګوټي خلاص کې څوک یې نشي نیولی، خو د 93,000 فوجیان 100,000 فوجیان چې په یوه ورځ تسلیم شوي په بنګال کې هغه ورځې د ده نه هیرې دي، د ده نه بنګال هیر شوی دی. دا ډېر زیات بې شرمه ریاست دی، دا دومره بې شرمه ریاست دی، دومره بې شرمه ریاست چې حدونه پې تمام دي. یو وایي په قبر کې سکون وغواړئ عمران خان وایي، یا بل وایي چې وړه مه خورئ، بل څه وایي، بل څه د دوی نه بیخي ملګرو لوری درک ورک شوی دی چې د دوی دا د پیسو جنگ دا د ډالرو جنگ مخنیوی مونږ کړی دی. مونږ راوتی یو په لر او بر افغانانو پښتنو کې مونږ دغه شعور راوستلی دی چې وورونو دا د جنت د دوزخ خبرې پرېږدئ، راووځئ د دې جابر تورمخي ریاست خلاف راووځئ. دا زمونږ په ټوله دنیا کې زمونږ هیڅوک نه دی دشمن، واحد دا تورمخی مستعمر ده چې په مونږ مسلط شوی دی. د ټولو لر او برو پښتنو افغانانو واحد دا یو دشمن دی، دا یو ستر حقیقت دی. د دې نه چې څوک سرغړونه کوي دا منافق دی، په ده کې ایمان نشته، دا پښتون نه دی، په ده کې غیرت نشته. زمونږ واحد یو دغه تورمخی دشمن دی، دا مو دشمن دی. په هر حال کې د ځورولي کړولی یو، په هر حال کې د ګرفتار کړی یو، تر پیړیو که وګورو زموږ نسل کشي د دوی د لاسه روانه ده. نو زه ټولو ملګرو ته دا خبرداری در کوم چې تاسې د حوصلې نه کار واخلئ چې هر کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران مونږ ته هر څرنګه امر وکړي نو انشاءالله مونږ به په سخت نه سخت عمل پې کوو. نو زه په خپله لا اله الا محمد رسول الله چې کلمه درته تېره کړم چې دا اوس ما ته امر راکړي، دا اوس به ځم هم مرګ ته تیار یم هم زندان ته، چې هر رقم سخت عمل وي زه ورته تیار تابعدار یم. ستاسو د ټولو پښتنو نه چې څوک زما غږ اوري چې د سر او مال په بیه تیار شئ. دا وخت د پاڅون دی، که یو وارې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ناکام شو نو بیا هیڅکله به بیا پښتانه د پاڅون تابع ونه نیسي، بیا به هیڅکله پښتانه داسې د خپل حق غوښتنې ته راونه وځي. نو په کار د ملګرو د سر او مل په بدله چې تیار شو د دغه ریاست ته داسې جواب ورکو په لر او بره پښتونخوا کې چې څومره پښتانه میشتي باید د دې عمل غندنه وکړو، مزاحمت یې وکړو، راووځو دنیا ته ووایو چې زمونږ یو پر امن د میلیونونو پښتنو لیډر دوی په توره نیمه شپه نیسي او زندان ته یې وړي، بیا بیخي دا هم نه وایي چې په کومه تاڼه کې دی، په کوم جیل کې بند دی. نو ملګرو زه ټولو ملګرو ته دا خواست کوم چې د مشرانو امر ته باید په انتظار واوسو چې محسن داوړ، علي وزیر یا نور د غورځنګ مشران یا نور پښتانه مشران مونږ ته څنګه امر راکوي نو مونږ به د ځوان نسل چې کوم یو دا به په هغه باندې عمل کوو انشاءالله ورحمان. نه به ډارېږو، نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو. زمونږ اول هم وعده وه په قرآن، اوس مو هم د خپل قام د خپل ولس سره وعده ده چې دا یو سر د یوه ځواني دغه مال دا مونږ اول هم چې په دې لاره مو قدم ایښی دی مونږ پښتون قام ته دا خپل
ځوانۍ وربخلي دي خپل کام د پرمختګ دپاره د خپل کام ته د امن راوستو دپاره د شعور دپاره مونږ دغه د یوې ځوانۍ د یو وجود نه تیر یو. نو انشاءالله ورحمن تاسو به ټول ملګري چې څومره یې دا پښتون کام راپاسئ دنیا ته دا وښایئ. صرف په دې خبرو هیڅ هم نه کېږي ملګرو، نور به عملي کار کوو، خو صرف د مشرانو امر ته باید په انتظار واوسو چې مشران موږ ته څه امر راکوي. نو بیا ټولو ملګرو ته خبرداری ورکول کېږي چې پرون شپې تقریبا په 2 بجې سره د شپږو ملګرو بلال شو، ادریس شو، حمید وزیر شو، منظور احمد پښتون شو، دا پولیسو نیولې دي. تر اوسه هیڅ معلومات هم یا نه کېږي چې یعنی په زندان یا په نیولو کې د دوی سره څه عمل شي، څه عمل کېږي. په راتلونکي کې به هغه معلومات کېږي. خو د پی ټي ایم ملګري هم لګیا دي، مشران لګیا دي، زیار وباسي، هلته کار کوي، لګیا دي. نو موږ به د هغو ملګرو ته په تمه وو چې هغه څه امر راکوي. نو ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې باید ډېر د حوصلې نه کار واخلو، ځکه که موږ په هغه کې وګورو، تیر شوی تاریخ وګورو، نو په دې محکوم وطن کې زموږ پښتنو مشرانو اکثر که باچا خان بابا او قسمت خان دا دوه غټ مثالونه دي. بیا نور چې څومره د پښتون د حق غوښتنې ځوانان مشران دي، هغوی زندانونه تیر کړي دي، هغوی وهل ټکول تیر کړي دي، هغوی ډېرې خوارۍ په ځان تیرې کړي دي. نو دا به پکې راځي ملګرو، دا غورځنګ دی، دا پاڅون دی، دا انقلاب دی، په دې کې دا خبرې راځي. نو چې مشران موږ ته اوس څنګه امر وکړي موږ به په هغه باندې عمل کوو. باید ټول پښتون کام تیار او تابعدار واوسو، باید ټول پښتانه چمتو واوسو چې مشران څنګه امر کوي چې موږ سخت نه سخت عمل ور باندې وکړو. نو انشاءالله تاسې به ټول تیار وئ په شمول زمونږ انشاءالله ورحمن چې په موږ هر قسم خدمت راځي. نو موږ سرغړونه نه ځنې کوو، موږ تیار تابعدار یو. ورته ما اول هم درته وویل چې یعنی مونږ اول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاره قدم ایښی دی، مونږ د خپل سر او مال نه تیر شوي یو. په دې د مونږ هېڅوک نه ویروي، په زندانونو په جیلونو مرګونو د مونږ هېڅوک نه ویروي چې یو سړی د زندان او د مرګ د هر د ځان د سر او مال نه تیر شي، هغه بیا یو شی هم نشي یارولی. نو ټولو ملګرو ته مې خواست دی چې تاسې تیار تابعدار واوسئ، چمتو واوسئ چې مشران هر قسم غږ امر را دغسې په سوشل میډیا چې څومره مزاحمت کولی شي ملګرو، ټویټر ته راشئ، په ټویټر ټرینډ روان دی، په فیسبوک شو یا نور چې چاته هر قسم ژبې معلومې دي، چاته عربي معلومه وي، چاته انګریزي معلومه وي، چاته اردو معلومه وي، تعلیم یافته ملګري په هره ژبه په هر ځای په هر محاذ باندې دا ټرینډ وچلوئ، مزاحمت وکئ، راووځئ، د چا د لاریون د غندنې وس کېږي هغه غندنې وکړئ. نو باید نور به د مشرانو امر ته په تمه وو چې هغه هر قسم امر را باندې کوي، مونږ به ور باندې عمل کوو. نو په دې خاطر لایف راغلم، خدای مو خوشحاله لره. ما خبرداری درکوو چې منظور احمد پښتون سره د شپږو ملګرو نیولی شوی دی پرون شپې په 2 بجې. اوس د مشرانو امر ته انتظار دی، هغه چې هر قسم امر را کوي مونږ او تاسې به عمل پې کوو. نو نور د غورځنګ ملګرو ته به لرو برو پښتنو افغانانو ته مې دا خواست دی چې د حوصلې او د اطمینان نه به کار اخلو، ځکه چې دا پکې راځي. نو دغو خبرو ته اول مشرانو هم بیا د غورځنګ هر ملګري ملا تړلې ده. نو اوس به سوچ کوو، کوشش به کوو چې مخکې څه وکړو، مونږ ته څه کول پکار دي، هغه به د پی ټي ایم د مشرانو نه پته لګي. خدای مو ښاد لره. په ټویټر مزاحمت ټرینډ ته راشئ، په فیسبوک او په هغه باندې بل کاروبار پرېږدئ. باید په فیسبوک او په ټویټر کې همدغه غندنه وکړو د خپل پښتون ژغورنې غورځنګ د ستر سالار منظور احمد پښتین سره د ملګرو د دغو د نیولو مزاحمت وکړو، غندنه یې وکړو، تر څو نړیوال هم خبر شي چې زموږ سره څه روان دي او څومره ظلم جبر را سره روان دی. د میلیونونو پښتنو لیډر داسې په توره نیمه شپه بې اجازې نیول، او دا ډېره زیاته دی. افسوس زما په زړه کې چې څه دي ملګرو، هغه حکیم جان ورته وایي چې زما په زړه کې څو ګیلې دي چې وایې کم که نه، ځنې خوږې ځنې ترخې دي چې وایې کم که نه. زما په زړه کې چې څه دي د هغې نه یو الله خبر دی. خو باید حوصله وکړو او د مشرانو د امر په تمه واوسو. مننه، خدای مو خوشحال لره.